یو ښکلی رانه منډه کي او منډه کي یو ښکلی رانه منډه کي او منډه کي جوړه راته ډنډه کي او منډه کي او زه ورته د زړه په غوږو غوږ شمه زه ورته د زړه په غوږو غوږ شمه زرقې سره لنډه کي او منډه کي او خپلې بېوسۍ مې خوله ګنډلې ده خپلې بېوسۍ مې خوله ګنډلې ده ما پورې ملنډه کي او منډه کي او نازک لالا شعر پکې دی چې ما ویل اظهار راته د مینې کوي ما ویل اظهار راته د مینې کوي هسې خوله را غونډه کي او منډه کي ما ویل اظهار راته د مینې کوي هسې خوله را غونډه کي او منډه کي او کله کله راشي ځوانې مرګ مرګ کله کله راشي ځوانې مرګ مرګ ځوانه جنۍ کونډه کي او منډه کي کله کله راشي ځوانې مرګ مرګ ځوانه جنۍ کونډه کي او منډه کي ما تلاوت خان چې پیشندلو ځان ما تلاوت خان چې پیشندلو ځان اوس زمانه سنډه کي او منډه کي زما په زړه د صبر ګډ پروت دی خو پټ پروت دی زما په زړه د صبر ګډ پروت دی خو پټ پروت دی احساس زما پکې چورلټ پروت دی خو پټ پروت دی او ملا صاحب څنګه د کړه اوسې هم ونه کړل ملا صاحب څنګه د کړه اوسې هم ونه کړل هغه تعویذ مې لا په مټ پروت دی خو پټ پروت دی او ظالمه تو د خپل نظر د تاو نه څه خبرې ظالمه تو د خپل نظر د تاو نه څه خبرې زړګی مې هغسې په پټ پروت دی خو پټ پروت دی او مزید اخلي بل رنګونه ولا هم ښکلوي مزید اخلي بل رنګونه ولا هم ښکلوي د ګل په پاڼو کې ګونګټ پروت دی خو پټ پروت دی او تش په تسبو لباس صورت به د چا نه تېروځئ تش په تسبو لباس صورت به د چا نه تېروځئ په هر سړي کې ملاوټ پروت دی خو پټ پروت دی مننه او منصور لالا شعر پکې دی چې که در نه یو ځلې خفه شوم بیا رضا به نه شم که در نه یو ځلې خفه شوم بیا رضا به نه شم دغه یو خوی را پکې جټ پروت دی خو پټ پروت دی او سمو د مخکې د ویشتلی او په داسې نظر سمو د مخکې د ویشتلی او په داسې نظر حساب کتاب به نه و خوړل ول او بس کل ول حساب کتاب به نه و پیسې به وې طبیعت به مې بمبارو چې مې پلارو په ژوند کې د غم د سوري لرې هم ساتلی په ژوند کې د غم د سوري لرې هم ساتلی چې بوجو په اوږو به مې د پلارو چې مې پلارو او درې شعره نور دي چې دا څوک پسه او څوک پسه خویږي دا څوک پسه او څوک پسه خویږي په پردي جنګ کې پښتانه خویږي او د ژوند په هغه پاټ کې ودرېدمه د ژوند په هغه پاټ کې ودرېدمه چې مې د خپو اندر پایه خویږي مننه په دې کوڅه کې ځکه نه ودرېږم په دې کوڅه کې ځکه نه ودرېږم په دې کوڅه کې زما زړه خویږي او مننه تلاوت خان په غړېدلو سترګو ما وی یوازې بړانده خویږي خو پټ پروت دی ډېر زیات خو ډېر غټ خوند یې وکړو افسر علي اثر سے براغواړم د جناب منیر بنیري صاحب په شعرونو باندې چې پلار به مې ویل ته خپل سبق وایا لو مه کوه لور له نږدې مه ورځه مور به مې ټوپک ته ګوته ونیوه دغې سړي خور له نږدې مه ورځه نو د منیر صاحب په دغې شعرونو باندې جناب